نصرة فتح مبين اصدر رحمونما شومي سيارة اشغال ختم، جګړه خلاصه او نور به د افغانانو وینې په ناحقه نه تویېږي. اوس د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه مسلکي روزنه ترلاسه کوي چې د هغې له مخې د هیواد او خاورې دښمنانو پر وړاندې له خپل ګران وطنه ساتنه او پالنه وکړي. د روزنیزو زده کړو د لړۍ په دوام تېره ورځ 800 تنه د ځانګړو ځواکونو منصوبین له 6 میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ځانګړو ځواکونو په شکرکلا روزنیز مرکز کې د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه ترڅنګ د اسلامي امارت نورو مشرانو او د کابینې غړو هم ګډون کړی و. فارغ شویو منصوبینو ته د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال الحاج لوی پاسوال مولوي نورجلال جلالي خبرې وکړې او له دوی یې مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې خپلې زده کړې پای ته رسولي. ښاغلي جلالي زیاته کړه، ډیر د فخر ځای دی، ډیر د خوشحالۍ ځای دی او الله له ډیر حمدونه دي چې الله رب العالمین من تاسو د آغا د دنیا فرعون طاقت فرعونیانو د ناټو او د امریکایانو د هغوی د چاپو او د هغوی د مظلوم ملت د زورونې مرکز کې په داسې یو غونډه کې را ټول کړي یو چې په هغې کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تعلیم افتخار حاصل کړی دی او الله دې ته د ملت د خدمت افتخار مو ورکړي. الله رب العالمین هغه زورور مغروره فرعون مزاج دښمن الله ذلیله که رسوای که شرمنده یې که د دې ملک نه الله ځوړن سر وایستل او هغه ځای موږ تاسو ته راکړه. نو لننظر کیف تعملون. اوس موږ تاسو باندې امتحان دی چې په دې امتحان کې موږ تاسو غرور کوو، الله هم دې د غرور نه وساتي، الله هم دې د لویۍ نه وساتي کنه د دې ملت خدمت کوو، د دې مظلوم زورېدلي کړېدلي ملت چې نور پکې د زورولو ځای نه دی پاتې. الله رب العالمین دغه موقع موږ تاسو ته راکړې ده او ډېر د فخر د خوشحالۍ ځای دی. هغه مجاهدین چې هغه زما په خیال او په تصور کې هم نه راتله او ستا په فکر کې هم نه راتله او حتی د دغه بدبخته دښمن چې الله تعالی ذلیله که د هغه په تصور کې هم نه راتله چې په دونه ذلت او رسوایۍ سره به الله د دې ملک نه وباسي. تاسو د اسلامي امارت عسکري، تاسو دپاره افتخار دی، تاسو دپاره د دغه ژوند دا تاریخ ګواه دی. یعنی امیرالمؤمنین صاحب دا خبره داسې په شد و مد باندې وکړله چې درې واړو ارګانونو ته دا وایم چې ملګرو ته وایي ځان په شریعت باندې برابر کړي، څڼې په شریعت باندې برابر کړي، نور ځان په شریعت باندې. د الله تعالی نه ته توفیق غواړم چې الله تعالی نه د خپل دین او د دې عزیز ملک زموږ ستاسو د دې خوږ هیواد د دې ملت خدمت الله تعالی توفیق د درکړي، د دې توفیق د دې خدمت نه الله محروم نه کړي. شومي سيارة أخبار صبحي درخشان اومد شومي سيارة أخبار صبحي درخشان اومد پیروزی مبارک پیروزی مبارک پیروزی مبارک. د کابل ولایت والی شیخ ندا محمد ندیم د فراغت غونډې بل ګډونوال و او فارغ شویو منصوبینو ته په خپلو خبرو کې دوی خپلو دندو او مسؤلیتونو ته ځیر کړل. دغه روزنه د مجاهدینو د دې مطلب او هدف دا شی نه وي چې فعلا جنگ روان دی بس مجاهدین ورته تربیه کوي، په جنگ یې اخته کړي. یا دا وایي دې ته چې د آینده دپاره آمادګي نیول او دغه آمادګي په اسلامي نظام کې د نظام پر امیر پر مسؤل باندې فریضه چې باید مجاهدین تربیه کې جنگي مهارتونه چې د وختو د زمانې ضرورت یې په هغه چارو یې باید پوه کړي. نو دا چې نن الحمدلله په داسې یو ښه فضا کې د امن په فضا کې داسې قدرمن مجاهدین وینو الحمدلله چې تعداد یې هم زیات دی. دا یو لوی د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی. وروسته د کورنیو چارو وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو لوی قمندانۍ د ارکان رئیس صلاح الدین صابر د یاد قمندانۍ قمندان پاسوال حافظ عبدالعزیز حقانی د مبارکۍ پیغام ولوست. په لومړي قدم کې د دې ستر پیشرفت او ویاړ مبارکي د اسلامي امارت مشرتابه
د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معاینت مقامونو او ټولو مسؤلینو ته وایم یقینا دا چاره د دوی له همکاري او ډاډ پرته ممکنه نه وه. الله تعالی دې دوی ته په دنیا او آخرت کې عوضونه ورکړي. په دویم قدم کې د ښوونې او روزنې د محترمې قومندنۍ له ټولو مسؤلینو، استادانو او مل هیئته د زړه له کومې مننه کوم. یقینا دوی شپه او ورځ په هر ډول شرایطو کې کار وکړ او زما له توقع یې ډېر لوړ خدمتونه وړاندې کړل. دوی ته دې دا ستر ویاړ مبارک وي او له الله تعالی نه ورته نورې بریاوې غواړم. په دریم قدم کې ټولو هغو مجاهدینو ته چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه مبارکي وایم. الله تعالی دې دوی ته د اسلامي نظام ساتنې په برخه کې د لا ډېر همت توفیق ورکړي. د غونډې په لړ کې فارغ شویو منصوبینو د خپلو مسلکي زده کړو یوه څنډه راغلو میلمنو ته په ننداره کېښوده. پیکری افسرده را بردن مجروحی او مرهم و درمان آمد. شامی سیاه رخت با صبح درخشان آمد. شامی سیاه رخت با صبح درخشان آمد. پیروزی مبارک، پیروزی مبارک، نصرت و فتح بی نظر رحمان آمد. شامی سیاه رخت با صبح درخشان آمد. شامی سیاه رخت با صبح درخشان آمد. پیروزی مبارک، پیروزی مبارک، پیروزی مبارک، پیروزی مبارک. بر تو مجاهد سلام، راهی تو بادا سفید. بر تو مجاهد سلام، راهی تو بادا سفید. نصرت حق دم بدم بر تو مسلمان آمد. شامی سیاه رخت با صبح درخشان آمد. شامی سیاه رخت با صبح درخشان آمد. ورپسې د فراغت سندونه په فارغ شویو منصوبینو وویشل شول. د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. غونډه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي د دعا په کولو سره پای ته ورسېده.